السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه شئ، خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم، نن دلته پښین نه راغلی یم. خوږو دوستانو، دا د پښین بازار مین چوک دی. دلته دوستانو کتاب میله لګېدلې ده. له موږ سره محمد نبي صاحب دی. تاسو ته به د دې کتاب میلې په اړه مکمل او تفصیلي معلومات درکړي چې دا کتاب چا د کتاب میله چا لګولې ده. دا مخکې کلو کې هم لګول شوی او دلته په کم رعایت سره کتابونه خرڅېږي. دلته د دې مکمل تفصیل به تاسو ته محمد نبي پښیني صاحب درکړي. اوس محمد نبي صاحب تاسو ته تفصیل درکړي. جی محمد نبي صاحب. غزنوي صاحب یو جهان مننه. زه محمد نبي د پښتون طرف څخه یم. ما کور پښتون کې دی. د 15 کال څخه موږ چې کوم دي دا کار کوو، ترتیب مطالعه او لایبرري په نامه سره. په دې کې موږ مختلفه کار کوو، لایبرریانې جوړوو او د دې سره سات سات موږ د مکالمې په حواله سره علمي مجالس کوو، سټډي سرکل بک کلب کوو او د دې علاوه چې کوم دي هر کال موږ کتابو میلې لګوو. د 2013 څخه چې کوم دي موږ د کتابو میلې شروع کړې دي. اوس د دې په حواله سره موږ دا وکړو چې موږ پنځم کال دی چې شهر ته راوتلي یو چې په ډسټرکټ په ډول باندې هم موږ د کتابو میله کوو. دا پنځم کال دی چې موږ په دې شهر کتابو میله کوو د ډسټرکټ په ډول باندې. موږ سره تعاون کوي کتاب کور والا راځي، نور نشنل بک هاوس والا راځي، نور ډېر خلک راځي او په کتابو کې چې کوم دي موږ سره پښتو کتابونه شته، اردو کتابونه شته، انګریزي کتابونه شته. څوکه چې کوم دي موږ د کتابونو نور هم زیاتوو او بلې سره د کتابو باندې دومره رش دی چې د پرون د راسې سیاسي خلک هم را روان دي، مذهبي خلک هم را روان دي، هر قسم خلک را روان دي. کتابونه اخلي، ګوري، په سوشل میډیا باندې تصویران ویډیوګانې هم ګوري. نو د دې سره چې کوم دي کتابونه دومره کم شول چې موږ پرون 2% نور کتاب موږ کوشش هغه دی چې هر کال دا شی بیا په اکتوبر کې اوس بیا وکړو. ولې خلک چې کوم دي د کتابو تش دي. زه په خپله ولې خبرې ته ډېر حیران شولم چې د پښتو یو کتاب زموږ په نصاب کې نشته، یو کتاب هم نه لرو، لیکن د هغه باوجود د پښتو کتابونه تر ټولو زیات خرڅېږي. ما څه نه معلومېږي چې د دې کام په دې کام کې د پښتو مینه زیاته شوې ده، د خپل قوم د خپل کام سره د محبت د شفقت جذبه زیاته شوې ده. څه وجه ده؟ پخوا د پښتو کتابونه زموږ سره څه خشه نه وتل، یعنې په سل کې به 5 کتابه نه وتل. دا ټیم د پښتو کتابونه په سل کې 15 نوي کتابونه خالي د پښتو د خرڅېږي او نور چې کوم دي هغه د اردو د انګلیش کتابونه خرڅېږي. دا د دې کام چې کوم دي هغه د خپل ژبې سره مینه ده. باوجود د دې چې د ریاست زموږ ژبه په نصاب کې نه رابرېږدي، زموږ اتلان موږ ته په نصاب کې نه رابرېږدي، لیکن د هغه باوجود خلک پر سیلف هیلپ باندې د خپله طرفه څخه پښتو زده کوي او د پښتو کتابونه وایي. محمد نبي صاحب یو پوښتنه درڅخه کوم، دلته کم کتابونه چې دي دا میله چې لګېدلې ده دا په څو پرسنټ رعایت باید مثال تر دکان دلته په ارزانه بیه خلکو ته ترلاسه کولی شي؟ بالکل دا چې کوم دوی د 20% څخه تر 50% پورې کتابونه ورکول کېږي، یعنې د 60 تر 50 تر 50% چې کوم دي دا کتابونه دا ورکوي. دا د کتاب کور والا موږ راغلي دي، د کور ودان موږ سره تعاون، موږ د پښتنې سره تعاون کړی دی. دا د پر موږ احسان دی. بالکل صحیح دی. ډېره مننه. دا زموږ د پښین د سیمې د پښین لایبرري مسؤل محمد نبي پښیني صاحب، ډېره مننه.